جک او د لوبیا ونه. و نو د جک په نوم یو هلک له خپلې مور سره په یو کوچني کور کې اوسېده چې کلي ته نږدې و. هغوی د ژوند لپاره هیڅ هم نه درلودل. هغوی هر څه خرڅ کړي وو. یوازې یوه خوا یې وه چې شیدې یې ورکولې. جک او مور یې دومره بېوزله ول چې کله به خالي ګېډه ویده کېدل. جک به هر سهار غوا لوشله چې له شیدو یې ګټه واخلي. خو غوا باید یو څه خوړلی وای چې شیدې یې ورکړې وای، خو هغوی پیسې نه درلودې. نو د جک مور یوه پرېکړه وکړه. جک ته ورغله او ویې ویل چې غوا به خرڅه کړو. سمه ده مورې. جک بازار ته ولاړ چې غوا خرڅه کړي، خو په لاره کې له یو مسخره بوډا سره مخ شو. سهار نیک مرغه جک. سهار نیک مرغه. دا غوا چیرته وړې کوچنی هلکه؟ زه مارکیټ ته ځم چې دا غوا خرڅه کړم. او ماشومه، ضرورت نشته چې د کار لپاره دومره لرې لاړ شې. غوا ماته راکړه، زه به یې درنه واخلم. زما د غوا په بدل کې به ماته څه راکړې ها؟ زه ستا غوندې ښه هلک ته یو ځانګړی وړاندیز لرم. او هغه څه دی؟ زه به تا ته خپلې 5 جادویي لوبیاګانې درکړم. جک دې خبرې ډېر حیران کړی و. دا د لوبیا دانې خو د معمولي لوبیاګانو په څیر نه ښکاري. لوبیاګانې رښتیا هم بل ډول ښکارېدې. د عادي لوبیاو څخه یې ډېر توپیر درلود. زه دا لوبیا نه غواړم. زه به په لوبیا څه وکړم ها؟ دا عادي لوبیا نه ده هلکه، دا جادویي لوبیا ده. جادویي؟ رښتیا؟ دا څنګه کار کوي؟ دا ډېرې جادویي دي. که ته دا د شپې په ځمکه کې کښېنوې، تر سهاره به دا تر اسمانه لوړې شي. پوه شوې؟ جک ومنله او غوا یې د جادویي لوبیا په بدل کې پر بوډا خرڅه کړه. دا ټولې نو اوس د غوا په بدل کې ستا شوې هلکه. جک ډېره بیړه درلودله چې لوبیا خپلې مور ته وښیي. جک کور ته ورسېد، خپل جیب ته یې لاس کړ. مور جانې، د لوبیاګانو ته وګوره، دا جادویي دي. څه؟ تا غوا د دغه عجیبه لوبیا په بدل کې ورکړه؟ هو مور جانې. تا غوا د څو دانو لوبیاو په بدل کې خرڅه کړه؟ ته څومره احمق یې. مور غوسه شوه او د لوبیا دانې له کړکۍ نه بهر وغورځولې. څومره احمق هلک یې. جک ډېر خواشینی و. هغه خپلې خونې ته وخوت او له ځانه سره یې فکر وکړ. زه څنګه دومره احمق کېدی شم؟ ما غوا د لوبیا دانو په بدل کې خرڅه کړه. هغه په خپله بستره کې په ژړا ویده شو او د ماښام ډوډۍ هم ونه خوړه. کله چې بل سهار لمر راپورته شو، جک راپورته شو او له کړکۍ نه یې د باندې وکتل. هغه په حیرانۍ د لوبیا ونې ته وکتل چې تر اسمانه پورته شوی وه. او زما خدایه، دا لوبیا دانې خو رښتیا هم جادویي دي. هغه پرېکړه وکړه چې د لوبیا له ونې له لارې پورته وخیژي. د لوبیا ونه دومره پورته شوې وه چې اسمان ته ورسېده. جک همداسې پر ونې پورته روان و چې یو وخت یې وریځې ولیدې. دا ډېر عالي ده. له دې ځایه هر څه کوچني ښکاري. هغه چې لږ نور پورته شو، یوې طلایي دروازې ته ورسېد چې د لمر وړانګو روښانه کړی و. هغه چې لږ نور هم پورته لاړ، دروازه خلاصه شوه. هلته په اسمان کې یوه پاچایي وه او جادویي ښکارېده. هغه د ماڼۍ له ښایست نه حیران پاتې شوی و. هغه چې ګوري یو ستر بیرونکی سړی پر یوې څوکۍ ویده دی. جک ونې ته ختلو ستړی کړی و، نو دننه ولاړ او د پخلنځي په لټه کې شو. هغه په پخلنځي کې تازه میوې او شیدې ولیدې. کله چې میوې ته نږدې شو، نو یو لوړ غږ یې واورېد. ها؟
دا غږ دې څه دی؟ جک ویرېدلی و. هغه په یو کوچني تیاره کې ځان پټ کړ. فی فو فام، ما ته د یو انګریز سړي د وینې بوی راغی چې ژوندی به وي که مړ، زه به هغه پیدا کړم او وبه یې خورم. د ډوډۍ په سر د انسان له غوښې بل څه خوندور په دنیا کې نشته. ډېر خوندور. غټ حیوان انسان پیدا نه کړ، نو پر میز پراته خواړه یې وخوړل. هغه خپلې طلایي سکې راویستې، ویې شمېرلې او بیرته یې په میز کې کېښودلې. هغه بیرته ویده شو. جک په آرامۍ سره له خپل پټ ځای څخه راووت او پرېکړه یې وکړه چې طلایي سکې واخلي. فکر یې وکړ چې مور به یې نور ترې خفه نه وي. دا خو ډېرې درنې دي. زه به دا واخلم او له دې ځایه به وتښتم. هغه د لوبیا پر ونې بیرته راښکته شو او مور ته لاړ. هغې ته یې سکې ورکړې. له طلایي سکو ډکه کڅوړه، ها؟ دا دې له کوم ځایه کړه؟ جک مور ته ټوله کیسه وکړه. مور یې ډېره خوشحاله وه چې طلا یې ترلاسه کړې او زوی هم بیرته ژوندی راستون شوی. څو ورځې وروسته جک بیا د لوبیا پر ونې وخوت او د غټ حیوان کور ته ورسید. هغه یو ځل بیا ولیدل چې دغه غټ حیوان بیده دی او خراری کوي. د خوب خراری ډېر لوړ و، نو هغه ځان پټ کړ. غټ حیوان راویښ شو. جک له ویرې ټوپ وواهه او ځان یې تر چپرکټ لاندې پټ کړ. فی فو فو، ما ته د یو انګریز سړي د وینو بوی راغی. هغه که ژوندی وي او که مړ، زه به یې پیدا کړم او وبه یې خورم. تر دې خوندور بل هیڅ څه نشته چې یو انسان په مړۍ کې تاو کې او ویې خورې. ډېر خوندور. دلته کوم هلک نشته؟ غټ حیوان هیڅوک پیدا نه کړل. هغه یو چرګ راویوست او چیغه یې وکړه. طلایي هګۍ واچوه، همدا اوس. چرګ طلایي هګۍ وکړه او غټ حیوان هغه په کڅوړه کې واچوله او خپله ویده شو. هغه چې دننه ولاړ، جک پوه شو چې لاره یې صافه ده. هغه چرګ له ځانه سره واخیست او راښکته شو. چې کور ته ولاړ، بیا یې مور ته کیسه وکړه. ګوره مورې، ما دا ځل چرګه پیدا کړه چې طلایي هګۍ اچوي. ته ګوره دا څنګه هګۍ اچوي. همدا اوس طلایي هګۍ واچوه. د جک مور له هغه نه ډېره خوشحاله وه. د درېیم ځل لپاره جک د لوبیا ونې ته وخوت او د غټ حیوان پاچایي ته ولاړ. هغه دا ځل ولیدل چې غټ حیوان موسیقي غږوي او سندرې وایي. هغه د میز لاندې شو. فی فو فو، ما ته د یو انګریز سړي د وینې بوی راغی. هغه که ژوندی وي او که مړ، زه به یې وخورم. تر دې خوندور بل هیڅ نشته چې یو انسان په مړۍ کې تاو کړې او ویې خورې. ډېر خوندور. نن که هر څنګه شي، زه به هغه انګریز پیدا کوم. هغه یوه خوا او بله خوا لټه وکړه، خو یې سیم پیدا نه کړل. هغه ډېر ستړی شو او بیا ویده شو. دغه وخت جک د موسیقي آله واخیسته او غوښتل یې چې ښکته یې کړي، چې د موسیقي آلې په ژړا پیل وکړ. مرسته وکړه زما مشره، مرسته را سره وکړه. یو هلک ما غلا کوي، هغه ما له دې ځای لرې کوي.
غټ حیوان دغه وخت کې راویښ شو او جک یې د موسیقۍ له آلې سره ولید. هغه د جک پسې منډه کړه. نو دا ته وې چې زما چرګه او زما طلایي کڅوړه یې غلا کړه. زه به تا ته سزا درکړم. خو جک تر هغه ډېر تیز و. هغه د لوبیا له ونې ژر ژر راښکته شو او غټ حیوان هم ورپسې و. هغه پوه شوی و چې دوکه ورسره شوې ده. جک په ښویېده او ژر ژر ځان له ونې راښکته کړ او له کوره یې له ځانه سره چاړه واخیسته او د ونې په پرې کولو یې پیل وکړ. ونه پرې شوه او غټ حیوان په ځمکه راوغورځېد. د لوبیا ونه برسېره پرې ولوېده. د جک مور چې دا حالت ولید ډېره حیرانه شوه. هغې فکر وکړ چې دا د هغې تېروتنه ده چې جک یې د دغو شیانو له غلا کولو منع کړی نه و. جک ډېر حریص شوی و، نږدې و چې خپل ژوند له لاسه ورکړي. هغه د جک څنګ ته ولاړه او ویل چې ټوله ګناه زما وه. جک، زه بښنه غواړم چې ته مې غلا ته پرېښودې. ما باید تا ته ویلي وای. که هغه بلا ته یې نیولی وای، اوس به ما سره نه وې. ما به څه کول زویه؟ مورې، ما خپله سزا نن ولیده. زه به نور کار کوم او پیسې به ګټم. واده کوم. جک او مور یې اوس ډېر شتمن ول او تر پایه یې په خوښۍ ژوند وکړ.